ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځه د 11 ټولګي درس ته. په 11 ټولګي کې زموږ په تیر درس کې د پارابولا تعریف او د پارابولا معادلې وي. په هغه صورت کې چې راسي د وضعیه کمیاتو په مبدا یعنی 0 او 0 کې وي. نننی درس مو د پارابولا معادله چې راسي په یو اختیاري نقطه کې وي چې د کتاب په 23مه صفحه کې شتون لري. په تیر درس کې مو تاسو د پارابولا معادلې په هغه صورت کې چې د هغو راس په 0 او 0 کې وي، راسي په 0 او 0 کې وي. نو موږ په دوه حالتونو کې ویلي. لومړی دا چې که چېرته د ایکس محور وو، دوم که راس په 0 او 0 کې وو او هغه د وای په محور باندې وي، د وای په محور. که چېرته د ایکس محور معادله په دې ډول وه، وای مربع مثل کېږي له 4 فی ایکس سره، یعنی په اخر کې به ایکس راغلی وي. او که چېرته د وای په محور وه نو ایکس مربع مثل کېږي له 4 فی وای سره. په دوه ډوله یادولی شي، که ایکس مربع و د وای په محور او که وای مربع و د ایکس محور. که چېرته په اخر کې ایکس راغلی و د ایکس محور ده، که اخر ته وای راغلی و د وای په محور ده. په دغه معادلو کې لومړی شرط دا و که د ایکس محور و او دا علامه مثبته وه، یعنی پی لویه له 0 څخه وه، خلو یې ښي طرف ته خلاصېږي، د پارابولا خلو ښي طرف ته خلاصېږي. او که پی منفي وه، یعنی کوچنۍ له 0 وه، نو خلو یې چپ طرف ته خلاصېږي. دوم، په دغه معادله کې که چېرته د علامه مثبته وه، یعنی پی لویه وه له 0، نو د وای په محور مثبتې خواته یعنی پورته خواته خلاصېږي. او که چېرته پی کوچنۍ وه له 0، نو خلو یې شاته خواته خلاصېږي. همداشان که چېرته د ایکس محور او یو حادي خط یې لرل، چې حادي خط په مساوي له منفي پی سره یعنې د پی ضد علامه به وي. او که د وای په محور وه، د حادي خط معادله به یې وای مثل کېږي له منفي پی سره. همداشان که د ایکس محور وه، د دغه محراک به په پی او 0 کې وي. او که د وای په محور وه، نو محراک به یې په 0 او د اف محراک نقطه به یې یا د محراک مختصات به یې په 0 او پی کې وي. دا راځو د لپاره چې شو پوه سو په دې درس باندې، راځو یو مثال پرې حل کوو. مثال وای ایکس مربع مثال کېږي له منفي 12 وای سره. اول د معادلې راس په کومه نقطه کې ده؟ دوهم د همدې معادلې محراک په کومه نقطه کې پروته، یا مثال محور کوم طرف ته ده، خلوی کوم طرف ته خلاصېږي، د ایکس محور ده که د وای محور ده. دریم خلوی په کوم طرف خلاصېږي. څلورم محراک نقطه یې پیدا کړي. پنځمه نقطه د حادي خط یا د موجه خط معادله یې ولیکئ، موجه خط معادله یې ولیکئ. او شپږمه نقطه شکل یې رسم کړئ. شکل یې په څه ډول دې لپاره چې حل یې کړو، لومړی داسې معادلې چې له ایکس او له وای څخه چې شی منفي سوي نه وي، نو د هغو معادلو راس په 0 او 0 یعنې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې ده. دوم محور یې کوم محور ده؟ څرنګه چې اخر ته وای راغلی ده، نو دا د وای محور ده. یا ایکس مربع ده، نو د وای محور ده. خلوی کوم طرف ته خلاصېږي؟ تاسو به دا علامه ګورئ. نو څرنګه چې دا علامه د معادلې منفي ده، نو د وای محور منفي خواته یعنې که شاته خواته خلاصېږي یا لاندې طرف ته خلاصېږي. محراک یې په کومه نقطه کې ده؟ محراک د وای محور موږ ویلی و چې په 0 او پی کې ده. نو لومړی پی پیدا کوو. څرنګه چې دي 4 پی په ځای باندې منفي 12 راغلی دي، په 4 باندې دواړه خواوې ویشو، نو فی مثال کېږي له منفي 3 سره. نو محراک څه ده؟ محراک څه ده؟ په 0 او منفي 3 په نقطه کې ده. موجه خط یا حادي خط معادله یې کومه ده؟ حادي خط معادله وای مثال کېږي له منفي پی سره، یعنی په ایچ او کا کې وي. یعنی راس که چېرته په ایچ او کا کې وي او محور د ایکس محور وي، او یا راس یې په ایچ او کا کې وي خو محور د وای محور وي.
که د ایکس محور و نو په دې ډول معادله په دې ډول ده وای منفي کا کل مربع مساوي کېږي د 4 فی ایکس منفي اچ او که د وای محور و معادله بیا په دې ډول ده ایکس منفي اچ کل مربع مساوي کېږي د 4 فی وای منفي کا بیا هم که اخر ته وای راغلی و د وای محور ده او که ایکس راغلی و د ایکس محور ده یوازې محراک په کومو نقطو کې ده څرنګه چې مخکې موږ د ایکس محور محراک دی ویلی و چې دا په پی او صفر کې ده اوس لومړی مرکبه د اچ په اندازه او دوهمه مرکبه د کا په اندازه زیاتوو نو محراک به په دې ډول چې پی جمع اچ او کا او دلته د وای په محور محراک څه ده د وای په محور مو محراک په صفر او پی کې ویلی و نو اوله برخه د اچ او دوهمه برخه د کا په اندازه زیاتوو نو صفر جمع اچ او فی جمع کا همداشان د موجه خط معادله سې دی د موجه خط معادله دلته ایکس مساوي و له منفي پی اوس دا داسې لیکو ایکس منفي اچ اوس ایکس د اچ په اندازه زیات شوی مساوي کېږي له منفي پی سره یا که چېرته اچ واړو نو یا دواړو خواو ته ور جمع کړو نو منفي پی جمع اچ بسي یا دغه حالت د موجه خط او یا دغه حالت د محراق او دغه موجه خط یا حادي خط او دلته وای مساوي ده له منفي پی جمع کا سره دغه به حادي خط یا موجه خط حادي خط یا موجه خط همداشان دغه علامې ته پام کوئ که چېرته مثبته و د پی علامه خوله یې ښي طرف ته د ایکس محور خلاصیږي او که چېرته منفي وه خوله یې کیڼ طرف ته خلاصیږي خو که د وای په محور پی مثبته وه خوله یې پورته طرف ته او که منفي وه خوله یې لاندې طرف ته خلاصیږي راځو یو مثال ورباندې حل کوو مثال یې په دې ډول ده مثال وای منفي 2 کل مربع مساوي کېږي له 12 ایکس منفي 3 سره د دغه د پارابولا معادله ده په دغه معادله کې اول راس پیدا کوي چې دا په کومه نقطه کې دوم محور یې پیدا کوي چې په کوم محور باندې پرته ده یعنی کوم محور سره ده دریم محراک مختصات یې ولیکئ د محراک مختصات او څلورم د حادي خط یا موجه خط مختصات یې ولیکئ موجه خط معادله یې ولیکئ د حادي خط یا موجه خط معادله یې ولیکئ پنځم شکل یې ولیکئ چې شکل یې په کومه نقطه کې اول د دغه راس په کومه نقطه کې ده راس نو دلته اچ او کا کې واقع ده تاسو به اچ او کا څو پیدا کوئ اچ هغه نقطه ده چې له ایکس څخه منفي شوی ده او وای هغه نقطه ده چې له کا څخه منفي شوی زید علامې یې راواخلئ نو راس یې ده د 3 او د 2 په نقطه کې ده د منفي 3 زید علامه 3 او د منفي 2 زید علامه 2 نو راس یې په 3 او په 2 کې ده محور یې کوم محور ده دلته څرنګه چې په اخر کې ایکس راغلی ده نو دا د ایکس په محور باندې ده یعنی د ایکس په محور پرته ده د ایکس محور باندې مقصد دا چې افقي ده یا د ایکس محور ښي یا کیڼ طرف ته خوله خلاصیږي محراک یې په کومه نقطه کې ده څرنګه چې دی 4 پی په ځای 12 راغلی دی 4 پی مساوي ده له 12 سره که په 4 باندې دواړه خواوې وویشو نو فی به مساوي سي له 3 سره نو د محراک مختصات د ایکس محور باندې فی جمع اچ او کا اچ 3 او کا 2 ده نو دا به داسې ولیکو چې محراک څه ده یعنی اف نقطه فی جمع اچ نو فی 3 او اچ هم 3 جمع 3 شپږ او کا 2 ده نو محراک په شپږ او 2 کې ده حادي خط یا موجه خط څو ده د حادي خط معادله مې راوځي ایکس مساوي ده له منفي پی جمع اچ سره نو د حادي خط معادله ایکس مساوي کېږي له منفي پی فی 3 ده نو منفي 3 او جمع اچ قیمت 3 ده 3 منفي 3 مساوي ده له 0 سره نو د حادي خط معادله یې 0 ده یعنی په خپله یعنی ایکس مساوي 0 یعنی په خپله د وای محور ده د وای محور په خپله د موجه خط معادله ده د موجه خط معادله ده یا په خپله د وای محور څه ده د موجه خط ده دلته د دغه هغه څه د معادلې شکل څه ده
یا د پارابولا شکل ده راس یې په 3 او په 2 کې ده، یعنی د ایکس محور 3 1 2 3 د وای محور 2 1 2 که چیرته یو له بل سره موازي لاړ شو په همدغه نقطه کې کته کوي 3 ایکس 3 او وای 2 راس یې همدغه نقطه کې ده. خوله یې ښي طرف ته خلاصېږي. ولې ښي طرف ته خلاصېږي؟ ځکه چې دا مثبت ده، یعنی مثبت طرف ته خلاصېږي، ښي طرف ته خلاصېږي. شکل یې په څه ډول ده؟ دا د حادي خط معادله ده او همداشان محراک یې د 6 او د 2 نقطه ده. دا مثال 4 5 6 دا محراک نقطه ده. که دلته موازي لاړ شو په همدغه ځای کې محراک ده اف 6 او 2 په همدې ترتیب باندې د پارابولا معادله په داسې غځېدلې ده. نو راس همدغه نقطه ده داسې او دا دې خواته دلته به په یو مشخصه نقطه کې به کته کې د پارابولا خوله به یې په ښي طرف باندې خلاصه سوې وي. راځو یو دوهم مثال ته دوهم مثال حل کوو، خو دا ځل مثال د واک محور باندې حل کوو چې پارابولا دی واک محور خوله یعنی ښي طرف د پورته طرف او یا لاندې طرف ته وي. مثال ته مثال دا یو مثال دا x منفي 2 کل مربع مساوي کېږي له 8 y مثبت 3 سره. دا د پارابولا معادله ده. لومړی د دغه راس په کومه نقطه کې ده؟ راس. دوم محور یې کوم محور ده؟ دریم خوله یې په کوم طرف خلاصېږي؟ څلورم د محراک مختصات دې ولیکئ او پنځم